تاسو ټولو دوستانو نه، تاسو ټولو افغانانو نه، مخلصو صادقو په هیواد او ولس مینو افغانانو خویندو او ورونو ټولو څخه زه د زړه له کومې مننه وکم. ستاسو ټولو زه منندوی یم، پوروړی مو یم چې په دا څو سختو ورځو کې چې امکان د دې و چې زه د دښمن لاس ته ولویږم او تاسو ما سره همغږي شوئ، دعاګانې مو راته کړي دي. زه نشم کولی چې د یو کس نوم واخلم، داسې نه چې خدای نخته د چا نوم رانه هیر سي. په زرګونو تاسو دوستانو چې ما سره غږ پورته کړی وای، ستاسو هر یو مې نوم اخیستی وای، هر یو سره مې غېږه میلاو کړې وای او د هر یو مې تندی ښکل کړی وای، مچي کړی وای. خو زما دغه ویډیو تاسو په ډېر څه کې ومنئ. زه انتهایي ستاسې مدیون او پوروړی یم. کوم څه چې ما ته پېښ شول په ایران کې، کومه دسیسه چې د کابل نه جوړه سوې وه او په کومه طریقه چې جوړه شوې وه، الله رب العزت ستاسو د هلو ځلو د تلاشونو او دعاګانو په برکت هغوی ناکام کړل او زه الحمدلله بیرته راغلم، په خپل کور کې یم. دسیسه د کابل نه جوړه سوې وه، د ایران په سفارت باندې فشار راوړل سوی و، هغو زه ممنوع الخروج کړی وم او د کابل نه په 14 تاریخ باندې د دلوي په 14 تاریخ یو سکرتر په نامه، اول سکرتر په نامه د نبیل انور، صرف او صرف د کابل نه په همدې خاطر راستول شوی و چې په ایران کې زما په څه شي او په کومه طریقه، په کوم شیطانت، په کوم قسم مکر او فریب وشي کولی چې ما موټر ته پورته کړي او بالاخره همداسې مې اسلام قلعه ته ورسوي چې د هغه نه وروسته به د کوم اهداف و څه به کول والله اعلم. خو الله رب العزت د دغه ظالمانو د شر نه زه الحمدلله وساتلم او خپلې کورنۍ ته راورسولم. هغو موږ سره د مشهد په میدان کې لاس هم واچوه، زما ګریوان هم راته چیرې کړه. 3 موټره د ډیپلومات په نمبر پلیټ کې هلته میدان ته راغلي وو او تر اوسه پورې قضیه پاتې ده. موږ به دو محکمې ته راکش کاږو او د ایران حکومت هم ورباندې اکشن اخلي، ولې هغو ته غلط معلومات ورکړي وو، هغو ته دروغ ویلي وو او 3 شپې 3 ورځې زه د هغو سره پاتې شوم. څېړنې، تحقیقات، پوښتنې، دسیسې دوی ته تسلیمېدل، دا هر څه ما په خپلو سترګو به ولیدل. خو د خدای تعالی ساتنه، لکه څنګه چې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام په اور کې وساته، د دغه خلکو د مکر او د فریب او چل ول او د منافقت په منځ کې هم الله رب العزت زه وساتلم. ستاسو ټولو دوستانو، عزیزانو، ستاسو په هیواد مینو عاشقانو افغانانو هلې ځلې وي، کوششونه وو، ستاسو هغه غږ و چې تاسو پورته که او الله رب العزت دو ناکام کړل او زه خپل کور ته الحمدلله را رسیدلی یم. بس دا یو پیغام صرف د مننې او د تشکرۍ پیغام و. زه ستاسو یو افغان ورور یم. ما د الله په وحدانیت باندې قسم خوړلی، ما د خپلې ګرانې او مهربانې او دیندارې مور هغه پاکو مقدسو پیو او شدو سره ما دا عهد و پیمان کړی چې زه به ټول عمر خپل هیواد ته او خپل ولس ته وفادار پاتې کیږم. د افغانستان یو غیرتي، وفادار او صادق بچی یم. داسې یو افغانستان غواړم چې ټول افغانان پکې خپل ځان وویني، عدالت وي، اخوت وي، برادري وي، برابري وي، مساوات وي او پرمختللی افغانستان وي او دلته د خویندو حقوق، د نارینه‌و حقوق، حتی د حیواناتو، د نباتاتو، د ټولو دپاره موږ باید دلته حقوق ولرو. موږ د ظلم، د جنایتکارۍ او د استبداد خلاف غږ پورته کړی او د ژوند تر آخرې سلګۍ به موږ خپله دا مبارزه جاري ساتو او د ټولو لوی د ژوند ارمان مو دا ده چې ټول افغانان د بهر هیوادونو کې چې کډوال دي په خپل هیواد کې راټول وینو. د افغانستان هندوان ورونه، سکان ورونه په قدر و په عزت، په عذر و زاري وي که په هر رقم وي خپل هیواد ته راولو او په خپل هیواد کې ټول د انسانانو په شانتې ژوند وکړو، زندګي وکړو او هیڅ افغان د ځمکه په هیڅ کونج کې کډوال نه وي. تر هغې باندې پورې به موږ مبارزه جاري ساتو. طالبان ظالمان دي،
جنایتکاران دي، مفسدان دي، بې رحمه دي، د اسلام د مقدس دین نه سوء او غلطه استفاده کوي، د اسلام د دین نه، د اسلام د حدودو نه منحرف خلک دي. په دو کې صداقت نشته، دلسوزي او مهرباني نشته ده، فقط ګیره او لنګۍ دا د چل ول او د دوکې په خاطر پرېښې ده. موږ مبارزه کوو، زموږ مبارزه مدني مبارزه ده، او که وس مو وشو خدای وس راکه وسلواله مبارزه هم کوو. ما 2 کاله مخکې چې کله دا خبرې کولې ډېر افغانان را سره مخالف وو چې ګورې د جنګ چیغې مه وهئ. نن زه چې ګورم ورځ په ورځ زموږ د ځوانانو تعداد ډیریږي او زیاتیږي، بل هیڅ لاره نشته ده. زموږ نسخه یا زموږ ریسپټ هغه قرآني نسخه ده چې قرآن کې الله فرمایي فإن بغت احداهما علی الاخرى فقاتلو. دا د الله رب العزت لخوا نه چې موږ ته کوم نسخه راکړه شوې ده چې که چېرته یوه ډله په بله ډله باندې بغاوت کوي، زیاتی کوي، تیری کوي، لکه څنګه چې طالبان په ټول افغان ولس باندې زیاتی او تیری کوي، نو خدای وایي فقاتلو، وجنګېږئ د دې خلکو سره. نو د دې دپاره کال بعد آماده کیږئ، اوس آماده شئ. که دا وطن بل جنگ ته ځي، بل ناورین سره مخامخ کیږي، د دې مسؤلین او ذمهوار به همدا طالبان وي. بیا به دوی تښتېدلي وي، بیا به دوی په لاهور او په پنډۍ او په دې ځایونو کې ژوند او زندګي کوي. اوس هم دو خپل کورنۍ ویستلی، په افغانستان کې د دو کورنۍ او بچیان نشته. په کوم وزارت کې چې وزیر ته په مغه وزارت کې شپې ودی کیږي، په کوم ریاست کې چې رئیس ته عمل ته شپې ودی کیږي، کورنۍ نشته. کورنۍ یا په دوبۍ کې یا په قطر کې یا په ترکیه کې یا په حتی په ایران کې، په پاکستان کې، په دې هیوادونو کې ژوند او زندګي کوي. شپه ورځ د دوی ترمنځ یو مقابله او مسابقه د ځمکو د اخیستو، د کورونو د اخیستو، د بهر هیوادونو کې د پاسپورټونو اخیستو روانه ده. نو راځي هم دا اوس هم وخت ده درنو معززو افغانانو، قومي اختلافات، سمتي اختلافات، مذهبي اختلافاتو نه تیر سئ. ټول ورونه یو، راځئ د افغانستان دپاره فکر وکړو، راځئ د افغانستان د تجزیې مخه ونیسو چې خدای نخواسته افغانستان تجزیې ته لاړ نسي، او ټول ورونه سو، او هر افغان دلته خپل ځان د دې هیواد اصل مالک وګڼي، او خپل ځان اصل مالک وویني په دې هیواد کې د یو پرمختللي، متفق او متحد افغانستان په هیله. والسلام.